بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنۍ سره خوشحاله او ارامه اوسئ، او په دې هیله چې خپل درسونه مو هم لوستلي وي، تکرار کړي مو وي او د کورنۍ دنده مو هم ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست اسلامي ښوونې او روزنې مضمون ده. د دریم ټولګی عنوان څه ده؟ په اسمانی کتابونو ایمان. 15مه پاڼه د ګرانو زده کوونکو او 25مه جلسه ده. 5م لوست دی. زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه نوی لوست پیل کړم، غواړم چې د تېر لوست څخه یوه لنډه یادونه وکړم. زموږ تېر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ تاسو په یاد ده؟ آفرین. زموږ تېر لوست ایمان په ملایکو باندې و. موږ تېر لوست کې دا ولوستل چې ایمان په ملایکو معلومات مو ترلاسه کړل او پوه شو چې ملایکې هم د الله تعالی بندگان دي. ملایکې الله تعالی له نور څخه پیدا کړي دي او ملایکې له ګناهو څخه پاک او معصوم دي. هیڅکله ګناه نه کوي، نه خوري، نه څکي. یوازې او یوازې څه کوي؟ د الله تعالی دستورات، د الله تعالی امرونه په پوره توګه پرته له کوم نیمګړتیاو څخه سرته رسوي. ګرانو زده کوونکو، ملایکې کیدای شي چې موږ ونه وینو، اما ملایکې کولی شي چې په ډول ډول څیرو موږ ته ځان راښکاره کړي او ظاهر شي، لکه د یو نیک او د صالح انسان په څیره کې. موږ په ټولو ملایکو باندې ګرانو زده کوونکو ایمان لرو. د ملایکو شمیر ډیر زیات دی، خو په دغو ملایکو کې څو ملایکه الله تعالی ته نږدې وي؟ موږ په تېر لوست کې ولوستل که نه؟ 4 ملایکې وي چې الله تعالی ته مقرب او نږدې ملایکې وي. هغه 4 ملایکې کومې ملایکې وي ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. هغه 4 ملایکې دا وي: جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او اسرائیل علیه السلام، چې دغه ملایکې الله تعالی په بېلابېلو دندو باندې مکلف کړي دي. موږ تېر لوست کې دا ټول لوستلي وو، خو بیا هم یو یادونه کوم تر څو چې بېرته مو په یاد راشي. د جبرائیل علیه السلام دنده څه وه ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. د جبرائیل علیه السلام دنده وحي راوړل و، یعنې الله تعالی جبرائیل علیه السلام د وحي په راوړلو باندې مکلف کړی و. جبرائیل علیه السلام څه کول؟ هغه څوک چې الله تعالی خوښ و، لکه انبیا او رسولان، هغو ته یې وحي راوړله. څنګه چې قرآن کریم د وحي له لارې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، نو ویلی شي چې د جبرائیل علیه السلام دنده څه ده؟ وحي راوړل دي. الله تعالی هغه په وحي راوړلو باندې مکلف کړی دی. بل ملایک ګرانو زده کوونکو میکائیل علیه السلام دی، چې د میکائیل علیه السلام دنده څه وه؟ آفرین. د میکائیل علیه السلام دنده دا وه چې الله تعالی هغه په روزي تقسیمولو، بوټو او بارانونو، یعنې د بوټو شنو کولو باندې مکلف کړی وي. د میکائیل علیه السلام دنده څه ده؟ دنده یې موږ ته روزي تقسیمول، بوټو شنو کول او بارانونه. دا د میکائیل علیه السلام دنده ده چې الله تعالی په مکلف کړی دی. اسرافیل علیه السلام دنده څه ده؟ الله تعالی اسرافیل علیه السلام په څه باندې مکلف کړی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ په پوکولو باندې یا هم د شپېلۍ په وهلو باندې مکلف دی. یوه شپېلۍ د ټولو مخلوقات د مړ کولو په وخت کې او یوه شپېلۍ د ټولو مخلوقات د دویم ځل ژوندي کولو په وخت کې وهي. بل ملائک ګرانو زده کوونکو اسرائیل علیه السلام او یا هم ملک الموت، چې اسرائیل علیه السلام ته ملک الموت هم ویل کیږي. د ده دنده څه وه ګرانو زده کوونکو؟ دنده یې دا وه چې الله تعالی هغه په ارواحو قبضولو باندې مکلف کړی و. د چا چې اجل پوره شي نو الله تعالی څه کوي؟ دغه ملایک ته امر کوي او دا ملایک هم د ټول انسانانو سا یا هم روح قبضوي. هغه بنده چې نیکوکاره اوسي، هغه بنده چې په دغه دنیا کې نیک عملونه ترسره کړي وي، نو دا ملایکه په ډیره ښکلې څیره او په ډېر نرمۍ سره یې څه کوي؟ ساه اخلي. که چیرې
بنده بدکاره اوسي، په ژوند کې بد کارونه ترسره کړي وي، نو دغه ملایکه په ډېرې زشتۍ سره او په بده څېره کې ورته ظاهریږي، ساه یې قبضوي، روح یې قبضوي. ګرانو زده کوونکو، موږ په ټولو ملایکو باندې باور او ایمان لرو. دا زموږ تیر لوست. اوس راځو په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست ګرانو زده کوونکو څه دی؟ آفرین، زموږ نوی لوست په آسماني کتابونو ایمان. زموږ نوی لوست په آسماني کتابونو ایمان ده چې نن په دې اړه باندې ولولو او پوه به شو چې آسماني کتابونو ایمان لرل څه ته وایي، آسماني کتابونه څو دي او دا کتابونه په کوم پیغمبرانو باندې نازل شوي دي. مخکې له دې چې درس پیل کړو، زه غواړم چې تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو ماته ویلی شئ چې په آسماني کتابونو ایمان څه ته وایي؟ اوس به زه درته ووایم ګرانو زده کوونکو چې په آسماني کتابونو ایمان څه ته وایي. یعنې دا چې موږ هغه ټول کتابونه حق وګڼو او په دې ایمان ولرو چې آسماني کتابونه د الله تعالی له لوري په رسولانو باندې نازل شوي دي. الله تعالی ولې دا کتابونه په رسولانو نازل کړي دي؟ ځکه چې د دې کتابو په واسطه انسانانو ته لارښوونې وکړي. انسانان د بېراهۍ او د ګمراهۍ څخه یې وژغوري او د الله تعالی لوري ته یې څه کړي؟ دعوت کړي. ځینې داسې خلک دي چې الله تعالی ته ایمان نه لري، یعنې کافر دي، په ګمراهیو کې دي. د دې لپاره چې الله تعالی دغه خلک له دغه بېراهۍ څخه وژغوري، څه یې وکړل؟ په هر رسول باندې یو کتاب نازل کړ، تر څو چې د دغه کتاب په واسطه هغوی ته د اسلام لوري هغوی د اسلام لوري ته دعوت کړي او اسلام لوری یې ورته وښایي. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو ماته ویلی شئ چې آسماني کتابونه څو دي؟ نو راځئ چې یو ځای وګورو چې آسماني کتابونه څو دي. آسماني کتابونه 4 دي. کوم دي؟ دغه 4 کتابونه دي: تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. 4 آسماني کتابونه همدا دي ګرانو زده کوونکو چې دغه 4 آسماني کتابونه په پیغمبرانو باندې نازل شوي دي. دا چې په کوم پیغمبر باندې نازل شوي دي، راځئ چې یو ځای وګورو چې په کوم پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شوی. څنګه چې ګورئ ګرانو زده کوونکو، تورات په کوم پیغمبر نازل شوی؟ په موسی علیه السلام باندې نازل شوی. زبور په داود علیه السلام باندې نازل شوی. انجیل په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی او قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، چې قرآن کریم آخرنی کتاب دی او په آخرنی پیغمبر چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی په حضرت محمد نازل شوی. ګرانو زده کوونکو، تاسو یو ځل خپل کتابونه راوباسئ. په کتابونو کې 15مه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. په آسماني کتابونو ایمان عنوان یې ده. یو ځل تاسو زه له مخې لولم، تاسو هم په غور سره ورته دقت وکړئ، پام ورته وکړئ او له ځان سره بیرته تکرار کړئ. د تکرار کولو سره به ستاسو تلفظ هم ښه شي، معلومات به هم ډېر شي تاسو، او دغه درس به هم ستاسو په ذهن کې ښه پاتې شي. یو ځل زه تاسو ته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. 5م لوست په آسماني کتابونو ایمان. ایمان لرو چې ټول آسماني کتابونه حق دي، د الله تعالی لخوا د انسانانو د لارښوونې لپاره نازل شوي دي. د الله تعالی له لوري لوی کتابونه 4 دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم. تورات په موسی علیه السلام، زبور په داود علیه السلام، انجیل په عیسی علیه السلام او قرآن عظیم الشان زموږ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. همدارنګه په هغو صحیفو چې په ابراهیم او نور انبیاء علیه السلام باندې نازل شوي دي ایمان لرو. یو ځل بیا هم درته تکراروم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. 5م لوست په آسماني کتابونو ایمان. ایمان لرو چې ټول آسماني کتابونه حق دي، د الله تعالی لخوا د انسانانو د لارښوونې لپاره نازل شوي دي. د الله تعالی له لوري
لوی کتابونه 4 دي: تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. تورات په موسی علیه السلام، زبور په داود علیه السلام، انجیل په عیسی علیه السلام او قرآن عظیم الشان زموږ په پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. همدارنګه په هغو صحیفو چې په ابراهیم علیه السلام او نور انبیاء علیه السلام باندې نازل شوي دي ایمان لرو. ګرانو زده کوونکو، بېشکه چې موږ مسلمانان یو او موږ په ټول دغه کتابونو باندې باور لرو، ایمان پرې لرو. په هغه صحیفو چې په انبیاءو نازل شوي دي په هغو باندې هم موږ باور لرو. ګرانو زده کوونکو، په دغه کتابونو کې تر ټولو کامله کتاب، تر ټولو پوره کتاب کوم کتاب دی؟ قرآن کریم دی. ولې قرآن کریم تر ټولو کامل او پوره کتاب دی؟ ځکه چې په دغه کتاب کې هیڅ کومه لاسوهنه نه ده شوې. کله چې قرآن کریم راولېږل شو، هغه نور کتابونه منسوخ شو، یعنی وګرځول شو. ولې وګرځول شو؟ ځکه چې په هغه کتابونو کې مشرکانو یعنی کافرانو لاسوهنه پکې کړې وه، ځینې معلومات پکې زیات کړي وو، ځینې پکې کم کړي وو، ځینې حرفونه یې بدل کړي وو. څه یې کړي وو؟ هغه یې لاسوهنه پکې کړې وه، نو ځکه الله تعالی هغه کتابونه منسوخ کړل او ویې ګرځول. کوم کتابونه یې وګرځول؟ دغه کتابونه ګرانو زده کوونکو: تورات، زبور، انجیل. کله چې قرآن کریم راولېږل شو نو دا کتابونه منسوخ شو، د دې لپاره چې په دغه کتابونو کې لاسوهنه شوې وه. او قرآن کریم آخرنی کتاب تر ټولو کامله کتاب دی چې تر قیامت ورځې پورې به هغه وي. خو بیا هم که چیرې دا کتابونه ګرځول شوي هم دي، نو موږ بیا هم په دې کتابونو باندې ایمان لرو، په دې کتابونو باندې باور لرو، ځکه چې الله تعالی دغه کتابونه زموږ د لارښوونې لپاره رالیږلي دي. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه اسماني صحیفې باندې هم موږ باور لرو، ځکه چې اسماني صحیفې هم زموږ د لارښوونې لپاره نازل شوي دي، رالیږل شوي دي. موږ مسلمانان یو، په ټول دغه کتابونو په اسماني صحیفو باندې باور لرو، ایمان لرو او په دې باور لرو چې الله تعالی هغه زموږ د لارښوونې لپاره رالیږلي دي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړی مو وي، بیا یې هم له ځان سره تکرار کړئ تر څو چې هیر مو نه شي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.